ناست به وو، دا ښه خوندور ښایسته خوندور خوراکونه قیلون خانې څونه ډېرې سوي وې. په ښارینو کې همدغسې ډېر رستورانتونه جوړ سوي وه. دا انسانانو څونه تغیر کړی و، یعنې یو عجب امید د انسانانو په زړونو کې موجود و، د ځوانانو، د دا خلکو. دا هر یوه سره چې به کښېنستلې پر دې به بحث شروع. نن مې والله دغسې برینډېډ بوټونه رانیول، داسې ښایسته عطر مې رانیولي دي، داسې ښایسته سوټ مې رانیولی دی. دا یو څونه یو ټولنې ته څونه ښه امید ورکوي، نه هر ځوان امید درلودی چې کښېنبستل یې د ځوانانو سره، والله نه به یې خبر، نه فلانکي ملګری مو فارغه سو ماسټري یې خلاصه کړله، په جاپان کې یې ماسټري وکړله، په اسټرالیا کې یې ماسټري وکړه، فلانکي ځای فلانکي پوهنتون کې هم د ماسټرۍ پروګرام شروع سوی دی. فلانکي فلانکی ځوان والله په دغه پوهنتون کې پي ایچ ډي کوي. په افغانستان کې په دغه شانو بحث کېدی په نوي نسل کې. هغه پلانکی ملګری مو پلانکي ځای کې رئیس وټاکل سو، پلانکي ځای کې معین وټاکل سو، پلانکي ځای کې ډیپلوماټ وټاکل سو. تبریکیانې وې. تاسو فیسبوک ته په یاد مو دي هغه وخت په فیسبوک کې مو تبریکیانې ورکولې، خوشحالي وه یو رقم. دا ټول افغانانو یو امید درلودی. اوس والله پلانکی نفر یې نیولی و، په شکنجو لاندې یې مړ کړي. په پلانکي ځای کې یې دغه ځوان مړ، په دغه ځای کې دغه سړی بندي کړی دی، دغه سړی دلته بې عزته کوي، دلته یې پلانکی سړی په چپلاخ ووالی، دغه سړی د مملکته ووتی. څه ووایو؟ دا یو بل شی لا اضافه کړم، دا د دغه سره چې به را روان وې د باغ بالا څخه چې به داسې راتللې، د وزیر اکبر خان کې پر تپه باندې دا تور سور زرغون بیرغ به رپېدی. یعنې داسې یو د غرور احساس یې درکوي چې پر دغه لار به تللې سي. یو جلا منظره یې درلوده، دغه بیرغي خوا د نږدې چې به ورلې ورته درېدلې. یو د باغ بالا چې پر دا لار را روان وې، په موټر کې چې به تېرېدلو، یو وخت به یې داسې کتله د ښارینو خوا ته، دلته به دا بیرغ د تپې پر سر باندې رپېدی. د دا لیرې ځایه یو جلا خوند درلود، یو جلا منظره یې درلوده. ملګرو څوک چې غواړي خبرې وکړي مهرباني وکړئ. د یزید صاحب یزید بخښنه غواړم، خدای دې وکړي ستاسو نوم یې غلط نه اخیستی، مهرباني. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخشش باشه مجلستان بندارتان به زبان پشتو بود. ما اگه اجازه باشه پشتوی ما یاد ندارم مقه، اگه اجازه شما باشه ما یک چند فرق چیز اشاره نمیکنه. کنم. تشکر. بیادر عزیز، ما بیشترکا شنیدم که اینجا دوستا صحبت کردن که لشکر طیبه آمده، فلان آمده.